بوټي لګونه چې دی تر ګردو بهتره دا د سینیټیو پلانټس ولګوي نیټیو بوټي ولګوي او د بوټو کتن مطلب درختې لګونه کاربن چې دی دا ساينس یې زه نه یم کاربن چې دی تر ګردو زیات چې دی په درخت کې محفوظ دی که دا کاربن له درختو ریلیز شي درې کسان یا پنځه کسان شپږ غواوې وکاسته یو غوبانه ته پیسې ورکوئ د دې به پر دې غره باندې بالکل اثرات لوږي تاسو به وویناست څو کاله بعد به بایوټیک شیان دي څه شي ژوندي شیان دي هغه ته خدای پاک پرد د یو ریسایکل یا د ډیکمپوزیشن یو ترتیب ورته جوړ کړی نو د دې بوټو لپاره چې کوم ریسایکل ماشین جوړ کړی دی هغه بوران هغه ورځ جوړ شوی چې مثلا لورلایله د هالینډ غویا د بریډینګ لپاره راړي چې دلته به موږ د لورلای غواوې په کراسو ته یقین ومنه چې زه تاسو ته ګورم ماله زړه راځي ما دونې د دې وطن هوا سو ما 3 کاله هلته خبره دا ده ساینس په تقریبا صدۍ سوي ده پر شیانو باندې ډېر باریک ریسرچ کړی انفارچونیټلی موږ چې دی موږ له ساینسه له منطقه له حقیقته ډېر لرې خلک موږ پر دې هم بیس کوو چې یاره مطلب فل ملامت یو پړ یو هم بیا نو د سړي و دا ګریوان ته لاس ور اچو هم ځان ثابتوو چې زه صحیح یم خبره زما د صحیح ستا د صحیح د هغه د صحیح نه ده خبره دا ده چې په ساینس کوم شیان ثابته سوي دي یا ته تر هغه ایډوانسه ساینس راړه دا خبره درواغ که بله خبره صحیح که اوس د اوبو مسله ده د وشو مسله ده د درختو مسله ده د صحت مسله ده یوه مسله نه ده دلته بیماریانې ډېرې سوې د سکین بیماریانې ډېرې سوې هر دریم سړی تاسو اوس دلته وګوراست د به یا پر لاس سپونه وي یا به پر سر سپونه وي یا به پر پښه یو ځای یو مسله وي نو دا مطلب یو وجه خو کېدلی شي د زړه مسلې زیات شوې ټینشن زیات شوی هر سړی د ټینشن مریض دی پریشانیانې دي دا ساینس اوس دا یایي چې د دې ګردو شیانو تعلق چې دی زموږ له ایکو سیستم طرف ایکو سیستم که موږ په عربي یا په پښتو هغه ته ټکی ورکو وطن نو هر شي یو خپل وطن وي په یو خاص ځای کې یو خاص قسم حیوانان یو خاص قسم بوټي یو خاص قسم لینډسکیپ غرونه او هواري داسې ګرد سره ملاو کې یو ایکو سیستم جوړ کړي په هغه ایکو سیستم کې خلک ژوند کوي او هر یو خپل رول ادا کوي دا هر شي خپل رول د انسان خپل رول دی د مرغۍ خپل رول دی دغه خشت سره باسي د مځکې دغې کوکۍ خپل رول دی د لوږځ خپل رول دی د مچمچۍ خپل رول دی د غوا خپل رول دی موږ اوس څه وکړل دا هم د ساینس منفي اړخ دی چې موږ په ټکنالوژي په اډوانسمنټ باندې موږ له ایکو سیستمه یو پلیر ویستی لکه اوس تا سره ته تسپو دانې دي په یوه لړۍ باندې تړلې دي تاسې دا یوه دانه ځم باسې ته به دا پرس پنسای کاټه ټیک شو دا د یوې دانې مسله نه ده ستا یوه دانه نه ده خوښه دا د ځینې وایسته د دې رنګ نه دی ښه د دې بوی نه دی ښه دا انسانانو ته تاوان اوس زه به راسم ها نو دا دې ته یایي ایکو سیستم دا وطن په دې کې د هر شي خپل سروس دی او که تاسې لیدلي په انګلیش کې عبادت ته څه شی سروس ورته دا چرچ له دوی زه یې سروس لتلی نو دا نو نه دا سروس چې دی د انسان هم یو سروس دی باید چې دی انسان خپل سروس کې کوتاهیانې دغه کړي یو شی ویستی بل شی وردننه کوي له هغه څخه یوه صدۍ بعد یو بحران راغی بحران دا په یوه ورځ نه دی جوړ شوی دا بحران هغه ورځ جوړ شوی چې مثلا لورلایله د هالینډ غویا یا د بریډینګ لپاره راړي چې دلته به موږ دا د لورلای غواوې په کراسو بظاهره خو دا ډېره ښه پیسه وه پی ډېر شو ولاتي غواوې لیکن په حقیقت کې دا شوی چې زموږ د مالو د غواو نسلونه ختم شو کومې غواوې چې په دا صحراو کې ګرځېدې او واښه و خاص کر سرغسه یې خواړئ هغه یې په انبار کې بدلاوئ پر دې به اوس موږ وغږېږو زه بیا غواړم چې ډېره باریکبیني باندې ساینسي خبرې نه وکړم چې یعنې عام موږ سره پوه شو ما په دا ګذشته څو کالو کې له یونیورسټیانو سره کار کړی دی د ایکو سیستم په باره کې زما چې دا ګردې هلې ځلې دي یا تعلیم مه دی اوس ایکو سیستم په دغه کې دی او د ایکو سیستم ما به دا یو دغه وایي د قرآن مجید یو آیات دی چې بسم الله الرحمن الرحیم افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت تاسو دا اوښ ته وګورئ دا څونه عجب جوړ دی نو بیا ما دا ریسرچونه وکتل تحقیقاتونه مو وکتل شیان مو وکتل د ده پر پویو فیزیولوژي و په اناټومي و فلا فلا دی سخت دی په اوبو سخت دی په وشو سخت دی په خوراک سخت داسې ګرد ما وویل ما یاره دا آیت چې دوی د دې تنده په دا څو خبرو نه ماتل شي نو بیا ما دا زه اوس نن سبا دا د ایکو سیستم دغه ورشایم ما یو شی محسوسه کړي چې دا حیوانان خو موږ خو له د 8000 کلو یا 12000 کاله تاسو دا ایولوشن وایسته انساني هسټري وایسته تقریبا له 8000 ته 12000 کلو پورې کېږي چې موږ دا میږ او دا وزې او دا غوایه او دا شیان استعمالو بلکې د اوښه 3000 3.5 کاله کېږي چې انسانان د پوی لپاره استعمالي او وارې د پوی لپاره دغه کوي د دې تر دې مخکې څه کار خدای پاک څه پیدا کړ بېشکه خدای پاک دا هم ویلي دي چې تاسو لپاره پوی پیدا کوي دا حیوانان یې څه پیدا کړ
دوی ته یو سروس په لاس ورکوي، یو عبادت یې په لاس ورکوي. موږ به نه وو پخوا به ویلې، اوس هم دوی یې دا واړه واړه شیان د خدای عبادت کوي. عبادت ضروري نه ده زه به وښورئ دا عبادت، لاس ښورونه عبادت دی، سجده عبادت دی، د انسانانو خدمت عبادت دی، د مځکې خدمت عبادت دی. نو اوس چې دی په هغو ځایو کې داسې هلته بلکل سکرب لینډز دي، سخت بوټي هلته وجود لري، هغه یو حیوان یې نه خوري، تر 2 بوټي یو حیوان یې نه خوري، اوښ یې خوري. ولې انسان خدای پاک دا نظام داسې جوړ کړی دی چې یو داسې شی به راځي چې کوم دا بوټي دي یا انسانان دي، دا به د ریسایکل تر مشین باسي. ریسایکلینګ لازمي دی چې څه بایوټیک شیان دي، څه ژوندي شیان دي، هغه ته خدای پاک پرت د یو ریسایکل یا د ډیکمپوزیشن یو ترتیب ورته جوړ کړی. نو د دې بوټو لپاره چې کوم ریسایکل مشین جوړ کړی دی هغه اوښ دی. په پوه شوې؟ نو دا نه د هر شي یو ریسایکل ویلیو ده، یو ریسایکل سروس دی. زه چونکې زما میجر تعلیم او دغسې دی، هغه پر لایف سټاک ساینس باندې دی، پر انیمل ساینس باندې دی. نو دا انیمل صرف د دې لپاره نه دی چې موږ یې پی واخلو، موږ یې چمړه استعمال کړو، وښتان یې استعمال کړو، وړۍ یې استعمال کړو، په کار کې استعمال کړو، په غوښه کې استعمال کړو. د دوی یو خپل سروس دی. نو دا سروس زموږ په خوا کې ګوره تاسې به لیدل کلي وو، ګورم وي، غوای وې، دا به تللې غره له هلته بیا واښه وو، سرغسې وچ لوند بوټی خوړی، هغه بیا ماښام د یو لږ خشب پوی په شکل کې او د یو څو خوسیو په شکل کې راغی، او یو کال بعد به په هغه عید کېدی، لاندې به چا ځین کاوی. د هغو به فایده څه وه؟ دوی به هلته هم خوسایه کول. نو دوی به دغه بوټي څه دي دا به ریسایکل کړي. دا بوټي چې ریسایکل کړي د حیوانانو په نس کې، په تاسې کې به دلته چا یو ویټرنري والا، انیمل ساینس والا، اګریکلچر والا وي، د انسان او حتی د حیوان په نس کې، حتی د انسان په نس کې یو دا لری دی ریومن چې ورته په دې کې په عرباو نه په کرباو جراثیم. دا جراثیم چې دي په حقیقت کې دننه د خوراک چې دی، دا واښه چې دي، دا ډیکمپوز کې بلکل په ذرو باریکو ذرو کې دغه کې له هغه څخه دوی پروټین جوړوي، له هغه څخه دوی فیټي اسیډز جوړوي، هغه د دوی د باډۍ لپاره استعمالېږي، د حیوان لپاره. نو دا پاته فضله چې د مځکې له راځي، په دې مځکه کې دغه یو باقاعده یو مخلوق دی چې د غوا له نسه شروع شي، یا په مځکه کې دننه په لندو مځکو کې وي، یا په وچو مځکو کې وي، یا بکټریا وي، یا جراثیم، هغو ته یې ډیټریټي وورس. موږ به پخوا ویل چې اومني ورس دی، کارني ورس دی، حربي ورس دی، مخ ته نه وي راته معلوم. یا بل مخلوق هم شته چې موږ یې نه وینو چې هغه دا واښه او پاڼې چې دي دا ډیکمپوز کوي، ورستوي. حیوان هم داسې دغه کوي. نو حیوان چې دی دا فیکټري ده د ډیټریټي وورس چې دا هلته پیدا کېږي، هلته ډېرېږي، هلته ملټیپلیکیټ کېږي. دا راځي مځکې له پر مځکه باندې کښنې کښنې بوټي، داسې بوټي. موږ روب له تللي وو، هلته ما یو ځای د مالداري باندې ما یو شی لیکئ، یو پروجیکټ ویل ما سره د اف ای او غه. نو موږ هلته ورغلو، مال داسې سری دی بلکل پر دا نومونه لکه پر دا کارپېټ ستري. ما یاره دا مال چیش خوري. هغه شپانه نوم زما ته اوسه یاد دی، نوم یې عبیدالله دی. بیا زما پر کښني زوی باندې ما عبیدالله نوم کښېښود. ما ډېر تعلیم له دا شپانه وکړ، یقین ومنه. ولې د دې شپانه په خبرو کې داسې خبرې وې چې هغه ته فکر کول پکار. نو هغه ویل دا زموږ میر چې دي د دې ډېر نري سوڼان دي، دا بابړۍ میر دي، او داسې دي یو قسم وړ بوټی دی، دوی ویني هم خوري هم. ول دا د کوچیانو مال راشي دغسې پورته شي. ما چې وکتل هغه داسې د 3 پاڼکو والا یو بوټی وي، په سر کې داسې وږی و، دا پلی چې ورته شکر، لما دا نوم څو واره ایر شوی و، پلی ته دا پوټ ته په پښتو کې شکر یایي. ول دا شکر خوري، انیږې چربي هم وي، برابرې هم وي، هغه کال ډېر سخت کال وي. نو دا دونې وړ بوټی چې دی دا شیان یې ډیکمپوز کوي. دا بیا مځکې له ولاړ شي، دا تخمونه پوره د دوی تر نس تر شي، بیا شنه شي. نو زموږ په نظر کې دا راوستلي دي صرف دا درختې اهم دي، یا چې بلکل دا کشنی الجی دی، دا کشنی فنګس دی، یا کشنی بل داسې شی دی چې هغه پکې فوټوسنتیسس کېږي، هغه له لمره څخه انرژي اخیستلی شي. دا ګرد ډېر اهم دی. نو اوس غلطي نه در راځم چې غلطي څه وشوه. موږ دا وکړو چې زموږ لوکل لایف سټاک بلکل داسې سید خان صاحب ویلې شی وکړي. ما هلته په ډایري کې ورسره ولیکل چې نه موږ په نوس یې وکړل. شی ولې بیا هم دا سبا یې لږ اثرات ښکاره شي. موږ په نوس یې وکړل. نو موږ هغه زموږ نسلونه ختم کړل. اثرغسې اوس هم ولاړ دي. زه بله ورځ وریاګي له تللم، وریاګي والا ته زمان ماما ناست دی، دا زما د مامګانو کلی دی، بیخي ډېر پر ما ګران دي. نو ما ویلې تاسې 3 کسان یا 5 کسان شپږ غواوې وکاسته، یو غوبانه ته پیسې ورکوئ، د دې به پر دې غره باندې بلکل اثرات لوي. تاسو به وینئ څو کاله بعد به دلته نه وي. پر دې باندې ساینسي ریسرچ شوی دی. دا ځای له ناسا نه درته یم. موږ جرمني له تللي وو، فرانکفرټ کې یو ځنګل ده. دا د لایف سټاک سروس دی. لایف سټاک څنګه سروس کوي؟ بغیر خوراکه، بغیر نور شیان، له نور پیدو. نو موږ لاړو یو ځنګل، هغه د پاین والا درخت دی، پاینوس. دا زموږ دړې زڼغوزي کې دا نه درخت دی. نو هغو ته یو مسله پیدا شوه درس کاله مخکې، بلکل نوي د پاینوس پلانټ بوټي نشنه کېږي.
هغه اریان شو یاره دا څلن هلته ولاړه دا زما غونې ساینسدانان یا دغه له چا سره جواب نه و بیا یو مصر جرمني کې خو د خلکو ډېر عمر دی لا مصران یې حال وکړ دا څه کیسه اول بابا دلته موږ اوسېدو موږ کوچیان وو پخوا مالدارۍ مو کولې ټرانشومنټ کوچیان وو زمی به م یو ځای ته راوئ دوبی م بل ځای ته راوئ له موږ سره خره وو پر خره موږ شیان وړه د خره په دا ځنګل کې اوسېدل په دا ځنګلي کې بلیک بیري کېږي یو بوټی دی چې پر مځکه خورېږي نو دغه چې دا بلیک بیري خوره سي لاندې چې د پاینوس بیج لوږي دا نه جرمینیټ کېږي پر ده لمر نه وي پر ده دغه نه وي نو دا یو په سایه کې دا تباه سي ټیک شو نو بیا دوی موږ چې ور وستلو خره کړي وو خره بیا له یوه له بله پیدا کړي وو هلته خوره اوس نسته خره ختم سو نو هغه یې اوس خره په ډېر غټ قیمت په یورو کې په ډېر په زراو یورو یو خر وراوستی هلته یې بوټي په ختم کړي وو کوم ځایو کې دوی څرولي وو هلته ښایسته بوټي راشنه نو دا د خدای نظام دی چې تا چیړ چاړ ورسره وکړي چیړ چاړ به در سره کېږي که ستاسې یاد په دا ځای کې به د ډېرو خلکو یاد وي دا د عراق جنګ چې وسوی اول هغه بش اول په دور کې ډېره سخت هلته د تیلو څهانو اورونه واخیستل دا تور باران دلته وسوی زما یاد چې دا تور باران وسوی زموږ ایکوسیستم تباه سو ولې واړه بوټي ختم سو زمان ماما یې درخت خبره ده یا درخت د ګرسر دونې ونه دغه دا صحیح خبره موږ ته له بوټو ډېر تاوان راسوی زموږ داسې زموږ په کور کې به ما قرصکه کښلګې دغه بیخ سې سړی خوري اوس مطلب زموږ په دا نږدې ویسینټي کې یو شی نشته زموږ په کور کې بله ورځ د سپان د شنه سوي وم زه بیا اوس یو شی پرېږدمه دا یو د خوشبختۍ علامت دی چې په کور کې سپان د شنه سوي نو موږ چې دی یو به دا زده کوو چې دا صرف د یوه درختي خبره نه ده دا د یوه بوټي خبره نه ده دا د پوره یو ایکوسیستم خبره ایکوسیستم ته که موږ سروس ورکوو موږ به بیرته دا یو کار به خامخا شروع کوو اوس به خلکو ته مذاق معلوم سي یاره د ځان یې دونې پروفیسر جوړ کړی راغی یو غوا ته ودرېد موږ به بیرته هغه د هندوانو ګوشاله جوړوو غواوې به راولو په کلي کې به یې درو غوبه به پسې کوو چې له کومه چا سره وسته هغه چې 3 غواوې 2 غواوې د ده مړې سي هم دونې جورت نه کوي وروا دې ښې یو ګورم د جوړ کړي که په 10 کاله کې د دې اثرات ګوره دا د ایکوسیستم اثرات څوکه راځي دا درخت ته نن ولګوې ستا څه خیال دی دی به سبا بیا د اکسیجن فیکټریا دغه درته سټارټ اټ ټیکس ټایم 15 کاله اخي 10 کاله اخي چې دا نیچور کېږي ګروت کېږي او خپل سټنډرډ ته رسېږي درخت نو دا سروس چې دی دا عبادت چې دی د ایکوسیستم غا دا تر ګردو ضروري شی دی نو اوله واره چې دی بسم الله په دا باندې زه خو به 10 بوټي ولګوم سل به ولګوم سید خان صاحب به ولګي علم جان صاحب به ولګي بل به ولګي لیکن چې یو بالکل یو اجتماعي کار کېږي هغه به له حیوانه شروع کېږي او بیا به د دې غواو د حیوانانو نسلونه چې دي زه دلته د هسپتال تر مخ ناست وم یو کوچي ما ته د سیګاوان ډبی دلته د لایشټاک چې دی هغه یې پزه مې دونې یو ډبی دی هغه وخت په 3.5 د سیګاوان په ډبي د اوښ بچی راکاوی جونګی وي غټ د 2 کلو جونګی پون یې کړی ما وده ته ویل مال یو څو کاله بعد به اوښ په 3-4 لکه وي هغه پر راوخندل اوس اوښ د لې په پاکستان کې په 15 لکه دی په امارات کې ورځ بله ورځ موږ یو دغه ورغو موږ یې کلونینګ کوی د چمړې سر سیمپل مو ځینې اخیستی اوښه وه د یو شیخ مال دا په څو ډول دا یې په 22 میلیونه درهمه کړي مال په دې کې کمال څه دی زما او زه به د دوشان ماهره یم زه کمال نه کوم ول د دې د سوړان ډېر ښایسته په پوه شو که دا غواوې بیا تاسو په دا زموږ وطني غواوې ځینې خلک اچای غواوې ورته یا زموږ خلک کاکړي غواوې ورته که دا بیا په 15 لکه دلته نه خرڅېدې خلک پسې ګرځېده نه بیا یې لکه دلته د وړو په ګونۍ پسې بیا موټرسایکلان یې له کړي وو ځینې لاریان وویل مړه سو ځینې تر لاندې سو په غوا پسې به دا نه تښته دا خبره مو یاد ساتئ ولې د دې نسل ختم کړ زموږ د مالو نسل ختم شو زموږ د وزو نسل ختم شو بیا یوه بله خبره دا د بوټو د خبره وسوه مثلا سید خان صاحب د یوکلیپټس خبره یو چا وکړه یوکلیپټس څه له ډېر اوبه غواړي دا خبرې دي د ساینس داسې پر دې باندې غور فکر کول یوکلیپټس چې دی هغه د ځان شاوخوا یو خاص رطوبه چې په عربي ورته مویسچر غواړي چې په هوا کې خاص مویسچر نو د هغو د کمپنسیټ کولو لپاره د دوی له پاڼګو څخه ډېر زیات ټرانسپیریشن کېږي د دوی چې ټرانسپیریشن زیات کېږي اوبه دوی زیاتې خارجي نو چې زیاتې خارجي دغونکې بیا له لاندې څخه دوی زیاتې غواړي نو دا نموناسې دی دا زموږ حیوانان چې دي هغه جوړ د دې ځای لپاره پر هغه دا بوټی خپل اثر کوي د ده پر بوټي یا پر مځکه خپل اثر دی و دې ته یې سیمبایوټیک ریلیشنشپ دا ډېر لازمي شی اوس ګوره په لندن کې سکاټلینډ یعنې هغه هم د یو کې حصه ده دوی مخکې درخت راولي وی غالبا لما د درخت نوم هېر شو خو دا د کاکسیجن جوړېږي و دې ته کومه درخته یا دا د کارک والا بوتل په سر کې لګوي دا دوی راوړي دا ډېر غټېږي دا درخت نو دا چې راړلې د دې تقریبا د دې خبرې 100 کاله وسو دنیا د دوی کالوني وه د دنیا ښې درخت یې راړې اوس ساینسدانانو ریسرچ پر وکړي چې دا دوی فضول ترینه کار کړی د دا ځای درخت یې ختم کړي هغې درخت یې شاوخوا څه بوټي وو آیا وخوړل ختم یې کړل ازا یې صفا
نو دا نن که موږ په دې شي پوه شولو سبا به غټ نقصان نه کړي. نو لوکل دا زموږ نصیب الله صاحب دی په میختر کې ګرځي د ځایي په لوڅو بیجان ټولۍ دی بل ځای په سرغوڅو په شان کې ږدي خدای شنه کوي. نو هغه د ابراهیم علیه السلام لا مرغۍ په خوله کې اوبه راخیستې ما او نصیب الله دا دنیا نشو شنه کولی لیکن موږ سرویس ورکو ایکو سیستم سرویس. نو خبره چې ده د ایکو سیستم ده خبره د یوه بوټي نه ده خبره د یوه پلانټ نه ده خبره د ګوبې نه ده خبره د شي نه. بابا پلار که نیکه دا ویلی دی هغه د مرغې کاکړو راسوی پر ما مغول راغی پر ما یرغل راغی دا ما خو اګزیکټلی نه دی زده تاسې وګوراست. نو دا صرف د مرغې خلک ښه نه غوښتل. نو دا آریا ورشه ده دا دی د وښو لینډ ګراس لینډ دی دلته خلکو مالونه ساتل. موږ چې دا نن یو موږ د دې میږو وزوله وجو چې هغه د هغو غوښې زموږ نیکهګانو ور نیکهګانو هغه وخوړلې هغه سروایو شو ژوند یې وکړي او زموږ وجود شته. نو تاسې په دې مشر مږاسته موږ باید چې اول واره خپل مایند ډي کالونایز کړو. دا یو غټ کار غواړي صرف بوټی لګول نه غواړي صرف میږ یو ځای اخیستل نه غواړي. موږ به هره ورځ مطلب دا سرویس کوو دا عبادت به کوو چې موږ د ایکو سیستم خدمت وکړو. دا خبره ډېره پکې لازمي ده. بیا بله خبره داسې ده چې دا درختې او بوټي چې دي د دې نور اثرات مثلا کوم ځای ګلان وي هلته به چیش راځي دا د شاتو مچمچۍ به راځي. د خدای پاک یو عجیبه نظام دی. ما اوس پر دغه باندې پر دې باندې ډېر ریسرچ کړی دی. مثلا دا ګل خدای څه له ښایسته پیدا کړی په دا ګل کې نیکټر څه له ایښي دا د دې لپاره ایښي چې دا ګل ښایسته وي چې هغه دغه پولن چې وړي له یوه ګوله بل ګوله بل ګوله بل ګوله چې دا د دغو انسیکټ لپاره د دغه فلایز لپاره دا اټریکټیو وي او په دې کې نیکټر پیدا کړي. زموږ د کور له مخه اوس یو بیره د ګلان یې کړي دي دونې ژېړې لوغز پر ګرځي ولې پکې خوراک دی. نو که موږ بوټي ولګوو بوټي موجوده وي لکه شنې ته لویه موږ به دا نور چې کوم انیملز دي د هغو په ایکو سیستم کې خدای پاک یو سرویس ورکړی دا لوغزه خدای د عبادت لپاره پیدا کړي. عبادت یې چیز دی موږ ته چې معلوم دا په ایکو سیستم کې د دې سرویس دا مطلب په خپلو پښو باندې بیا د دې پولن وشننې بیا دا بل ګل لځي بیا بل ګل لځي بیا بل ګل لځي کراس پولینیشن کوي ښه فروټ راځي. دا نمونه د شاتو مچمچۍ ده. نو که موږ داسې بوټي وکرو چې هغه ګلان ورکوي هغه فروټ ورکوي دا مرغیانې دي دا فروټ خوري. موږ وروره مرغۍ څه ختم شو ډېر د مرغیانو نسلونه پخوا زیرداڼی چکندی چورندۍ تورسترګۍ دغه ډبه د ډبو به سیلونه راتلل دغه به اوس یو شی نشته. نو موږ خو یو څه وکړل موږ یو غلطي کړې ده هغه غلطي دا ده چې موږ د ایکو سیستم تباه کړي. مرغانو ته ډېره غټه دنیا ده هغه پر دا خوا نه راځي پر بله خوا به ولاړ شي. تاسې به یو تصویر لیدلی وي په رشیا کې و دا غټ ایګل تباس ته هغو یو ټرانسپونډر ولګوي چې بیا یې له سیټلایټه مانیټر کوي چې دا چیرې دي. هغه مطلب یو کال پر کازاکستان او پر جارجیا او پر کسپین سی له ترکیې سره دلته راوښتي سعودي عرب لتلی بل کال وروره پر دې خوا راتلی پر پاکستان او پر دا ځای پر دا ځای څو کاله پر پاکستان راغلی وي تاسې دغه بیا بالکل دا روټ بدل کړی. د مرغه لپاره نوره دنیا هم شته. نو موږ دومره د توبه مده د خدای دشمنان یو ځان کې له موږ نه دي پاته کوچني مرغان له موږ نه دي پاته دغه کربوړی خوارکۍ پر دا دیواله ګرځي موږ دونې فیک معلومات ورته پیدا کړي دي. موږ دا وایي بای نبي صاحب ولمړه کوی فلاني صاحب بابا د مرګ په اسلام کې شته نه د اسلام نوم چې دی سلامتي ده. نو موږ خو یو د ایکو سیستم د حفاظت لپاره موږ خو یو د سلام والا. نو دا مطلب دا څنګه کېدلی چې زموږ د داسې مذهبي شیان د قتل کوي. ما ته یو موږ دغه تللي وو د چیرې و چې سپین کې زرهګوزه یو نوشتې بیا یې موږ ته ویزیټ راکوئ دغه د حیوانانې راشوي. ما ته یو رادی سوی یا ته خو به له خنزیره بد نه وړې ما څه خنزیر زما پلار خوړلی دی که مور خوړلی زما له خنزیره سره څه زه یې غوښه نه خورم. زه ټولې د خدای داسې زما دین پر فطرت باندې دی زما دین د شیانو دشمن نه دی. نو خدای ته وګوراست چې څوک دا شیان وزنې د دې خپل اثرات دي. موږ دغه کاکړ خراسان دلته زه پر یو ریسرچ باندې تللی وم دا د بوټو نومونه مې معلومول چې دا اوښان یې خوري. نو ډېر داسې بوټو دوی چې ولې په دې علاقه کې چې دې زاڼګې کښېني هلته اوبه چې ځان کښېني هغه بوټي یو بیا زه ولاړم کازاکستان له زه روس دا علاقو نه دا بوټي هلته و بل دا بوټي دلته اوس ته دا مرغان ختم کړې دا بوټي سوال هم نه پیدا کړي چې د دې بیج راشي له تا سره خو تر ښځو کلنګ ده د بوټي د خانه ور خرابه کړه د مرغه د خانه ور خرابه کړه په اور ته نه تودېږي په دا اور په یورپ کې تاسې به ډېر خلک به تللي یاست نارت یورپ په دوبي دغسې موسم دی لکه دا زموږ ژمی چې دی موږ وروره له یخه مړه کړو که پوږې وروره لرګیانو راچوي بابا خدای ته وګوره لږ تسلي وکړه لږ وشاته سه یو کجان پر ځان واچوه دا لرګی به چا وکړه کاربن چې دی دا ساینس یایي زه یې نه یم کاربن چې دی تر ګردو زیات چې دی په درختو کې محفوظه دی که دا کاربن له درختو ریلیز شي
دا به هوا لږ دی کاربن یې کړ ځان ته نشي پیدا کوي دی خامخا له ځانه سره اکسیجن ملاوي تاسو کیمستري وایاست د هغو بیروني شل نامکمله نو خامخا دا کوویلنٹ بانډ جوړېږي له هغه څخه کاربن ډای اکساید جوړېږي کاربن ډای اکساید چې دی په یو خاص فاصله باندې درېږي په اټماسفیر کې له هاخوا د لمر څه ګرمي راځي دا یې ټریپ کوي ستا پر سر باندې لکه هیټر ځای نیولی باران یو په دا نه شوی ختم شي بوټي نسته باران په دې هم ختم شي چې موږ دا بوټي دا شیان او کویلې د دنیا شیان وسوځه دنیا وسوځه دوک خو په دې نه دی بند چې دا انډیا ده بس د دې خواته زه نه ځم دا د انډیا دوک د چاینا اکټیویټیز ظاهره خبره ده پر موږ غټ اثرات هم دي د کلایمیټ چینج لیکن زموږ چې کوم سروس دی موږ ته چې کوم انسانیت کوم د ایکوسیستم سروس دی دا باید چې موږ ادا کړو نو دا واړه واړه بوټي زموږ خدای دې وکړي زموږ راکاوي ورسي ځای بیا لوږ زیږېدلې زار به کېدو اوس زه سوچوم چې یاره داسې هغه وخت کې ما ورته ویل کاکا دا مه پکې اچوه دا لوږ خو کوي په تا څه د مار په سړي پسې ګرځي خو نه او ما اوس د ساوث افریقا ډېر یو مشهور پروفیسر د کتاب یې لیکلی دی د سنیکس اف عربیا هرپیټالوجسټ دی د هغه ما کتاب وایي د دنیا خشکترینه علاقې دا د عربیا علاقې دي په هغو کې صرف 2 ماران زهرېلا دي یو دا کوبرا دی یو دا وایپر دی اشکر چې لري په ریت پټ نو موږ خوارکۍ وروره لږې دا دغه هم وزنو دا لیزرډ کربوړی وزنو په بل شي پسې تښتو کوم دغه ټوپک مقص دی ټکان کوو وروره هر یو را روان دغه دی دلته زموږ په کلي کې لونی وویل چې خپله پزه نه صفه کوی هغه ملک نو چې وروره چې را روان دي هغه سره وروره ټوپک دی ښکار یو خو د دې پروسه کال ما ډېر دغه ورکړل بیا الحمدلله ډېر ځایونه د ښکار باندې ډېره ښه سختي وسوه نو هر شی چې دی دا ایکوسیستم سروس خدای پاک درته یو خدمت ورکړی ګوره قرآن مجید کې هم دی چې دا واړه واړه شیان مږي ته یو سروس ورکړی دا مږی پر بر نه که نه دی نو شیان مه وزناسته مې د لیژر لپاره خوشحالي لپاره وزناسته مې یو مذهبي خدمت مراسم رکواسته مې د ښکار لپاره دا ښکاریان وروره د خدای ازار وهلي ورور بیا پوچګان ورکوي وروره پیک اپ یې له شا پر زرګو ډک کړی هلته قسم دی زموږ په کور له د کور په دا دروازه کې را دننه دلته موږ شی کښېږدو تیترانې راځه وخوري دا د مور زوی دی ووږي اوسیدانو نه ما څو واره لیدلي چې زه راتېرېدم تر مخه اوسیدانو نه پر له دا مین روډه واخواته اوسیانې تښتې دا بل دا نومه چې ښکران دي دغه له ما یو څو میاشتو غټه اوسئ دا به هلته ګرځېد نو زموږ څه شوې دلته زما بابا ویل چې په کوهار کې د مږو رمې ګرځېدې او دا د مږو د وایلډ مږو د اوریال چې ورته دې ته افغان اوریال دا د هغو مسکن دا زموږ کوم موجوده مالونه چې دي دا د هغو له نسلو دي زموږ فور فادرز تر انګریزانو نه تر مغولو تر اسلام او تر عیسایت مخکې په هغو کې دونه قابلیت وي چې هغو له دې څخه دا څه مالونه راویستل او خانګۍ یې کړل ډومسټیکیټ یې کړل ویې ساتل و دې ته یې په کیپټیو بریډینګ یې وکړي یعنې د انسان په موجودګي کې په دوی بریډینګ وکړي بچیان یې په پیدا کړل موږ ته یې ډېر غټ سروس وکړي چې دا اوس یې موږ خورو یې څښو لیکن چې د هغو چې کوم نسل دی په غرو کې هغه موږ تباه ما ته یو غږېدی چاقو یې راوکړي یو نری چاقو په دا چاقو ما اووه مږان حلال کړي مال کم از کم تا د نن ماښام زما خوب را تباه کړ بابا دا ته په دې فخر کوې دا چاقو دا له چا سره نشته دا ټوپک له بله سره نشته په دا غره کې زما مږه یاد دي دا زموږ په دغه زنګوالي وریاګي پپړې کې څه نو یو خو دا خبره صرف پر دروغ ته نه ده چې اوس ما او عصمت صاحب او زمان ماما او عالم جان او بل او سید خان صاحب لاړ شو لس درختې ډېرې لازمي دي لیکن دا ون سروس یو سروس موږ به یو ملټیپل سروس کې خپل رول ادا کوو او بل چې دی بوټي لګونه چې دی تر ګردو بهتره دا ده چې نیټیو پلانټس ولګوي نیټیو بوټي ولګوي او د بوټو کتن مطلب درختې لګونه صرف نه ده درختې موږ ته اویلیبل دي اسانه دي په پړیو کې واچوي فارسټ والا ته موږ ته تیاری راکړي له فارسټ والا هم زما دا اپیل دی داسې خلک لکه اوس مثلا دا نصیب الله ناست دی دا نو په هر کلي کې یو نصیب الله شته دغه ته دونه ټریننګ ورکړي چې موږ ترخه شنه کولی شو چې موږ چې دی مطلب سپانده څنګه شنه کړي موږ په خپلو کورو کې یو کوچنی هربیریم جوړ ګوره په دا تاسو کې به ښه د اګریکلچر او د دې ساینسدانان ناست وي ټیکسانومیسټ د دنیا مشهور ټیکسانومیسټ چې دی هغه لینویس دی هغه د سویډن دی د سویډن پر کرنسي باندې تصویر دی هغه د خلکو تصویران نه دي ورکړي د ساینسدانانو دي ورکړي هغه په خپل کور کې یو کوچنی ګارډن جوړ کړی ته اوس موجوده دی او هغه به یو سړي ته ویلو یو ځوان ته ویلو چې زه تا ته پی ایچ ډي در کوم ما خوب لیدلی دی که یا زما خیال دی دا خبره له ما یاره شوه چې داسې ګل شته د زړه نه نه که تا دا راړئ د دې په باره کې معلومات زه تا ته د پی ایچ ډي ډګري در کوم هغه له سریلنکا راړ بیا موږ لاړو سریلنکا له کینډي له زه ولاړم دا ګل ما په خپله ویل دی تصویر مو ورسره واخیست مطلب د خبرې څه دی موږ دا ترخه موږ هر یو لینایس جوړېدلی موږ مطلب په کور کې یا په خپله زمینداري کې دونې یو دوه کورده مختصه کړو چې دا زموږ د وطن بوټي کې ولګوو چې خلک راځي ګوري و دې ته یې هربیریم دا په انګریزي کې خالي نومونه پرېښي دي موږ یې هم کولی شو چې مطلب د خپل وطن بوټي زموږ بچیانو ته معلوم وي هغو ته معلومات معلوم وي بیا په دې کې دوايانې دي له دې ترخو خلکو دوايانې نه جوړولې
تر دا انګریزي ادویاتو مخکې خلکو علاج نه کاوه، خلک ژوندي نه وو، خلکو خوراک نه کاوه، هر څه یې کول. له هغو سره پوره معلومات وو. په دغه کې تاسو به لیدلي وي دا اوس ډېر د فارسټ والا دی، یو ریډ دی، یو ریډ پلس دی، ډېر اګریمنټ وشو پر دا کاربن ډمپینګ باندې ډېر غټ پروجیکټس وشول. نو هغو دا شی محسوسه کوي چې دا یو بوټی نه دی، یو بوټی دا بوټی چې د یو بوټي نسل ختم شي، له دې سره پوره یو یونیورسټۍ قدر علم هم ضایع شي. اوس مثلا دا کاریز زموږ غورونه او شپه او ورځ او پا او پلانه او حسابګر چې و د کاریز کاریز وچ شو یا شی ختم شي. نو دا یو شی چې دی هغه پوره انسټیټیوشن دی، دا نه دا زموږ بوټي انسټیټیوشن دی، اوس نشته. نو په غرو کې چې دی ترګردو غټ سروس دا دی زموږ دا بچاو کوي که چا په کهي کښل دا ورته وایي وروره دا څه لکاږي وایي ربه دا سرغه چې دی دا ډېر قیمتي بوټی و دې ته مه ګورئ چې اوس ډېر زموږ خو دا بدبختي ده چې اوبه ډېرې وي موږ دغه ولې مطلب اوبه هم یو شی مړه زه به پر دا ماجت پر راوتم ما ورته دا برمې مه واسطه دا مه کوه پر ما بیا داسې وبې خندل بیا بیا اشاره هم سره وکړه چې ته دا پاګل وکړه دا یې هم لګیا په دم خوله پورې. نو نن هغه ولي خان ویلی ول موږ به ول موږ انګریزان باسو دا پښتنو به موږ ته ویلې تاسې پاګلان یاست ول غر سره سر بیا انګریز ولاړې ته ول غر نسته دا سر سته. نو اوس دا یم زه موجوده یم دغه دا پر ما چې خندل دا د لږ رامخته شي اوبه شته که نسته وریاګي کې خلک دا زمان ما ته معلوم دی په ټینکۍ باندې دغه کوي او دا بالکل ګوره ساینسي خبره ده. په ساینس کې د خوا به دې دغه نشته بالکل ون اف د مین کلپریټس دی د اوبو د ختمېدو دا ماډرن اګریکلچر دی. یو د ټماټر دانه دا بیا وګوره استله نټه څخه دا پوره د کراپ واټر فوټ پرنټ یو پوره لیسټ پروت دی واټر فوټ پرنټ که څوک طالب یافته دي له دا ځانه سره دې ولیکي د کراپ څخه یو د ګوبي بوټی چې په 100 کیلو لیټره باندې چې دی دا یو ګل تمامه شي هغه وخت کې چې ته په پایپ وبایې چې دا زموږ نه وروره پوره کاهۍ د په اوبو ورته ډکه کړي وي دا 600 لیټره کم از کم لیکن پر دا ریسرچ نه دی سوی. موږ اوس پر روښانو ریسرچ کوي چې یاره 1 لیټر پی دوی په 2 لیټره اوبو پیدا کوي دنیا په اوبو پسې لونی ده. نو موږ دا معلومه کړه چې یاره په ژمي 2 لیټره په دوبي چې دی 6 لیټره بیا هم پر غوا باندې ریسرچ وکړي دا ولایتي غوا باندې 8 لیټره اوبه دا استعمالي چې 1 لیټر پی پیدا کوي څه هلته ګرمي ده 45 48 50 50 سنټیګریډ ټمپریچر دی ځکه یې نو هلته به پلک کولینګ سیسټم دی کولینګ سیسټم په اوبو چلېږي او غوا چې وروره لاندې چې څونې اوبه پر غورځوي لاندې دونې کچره ده چې راسي ملکینګ پارلر له بیا بې مینځې نو چې دا ګردې اوبه سره کلکولیټ کړې ساینټیفیک په یو سم ډیټا انالیسیس کې واچوې 8 لیټر نو د شیانو د هر شي شاته یو قیمت دی. دا نه د ګوبي شاته قیمت دی د ټماټر شاته قیمت دی. اوس ګوره دا د نیټیو پلانټ د لوکل پلانټ موږ خبره کوو په هغه لیسټ کې تاسو وګورئ د بادام څه دی یو بادام چې دی په امریکا کې په 10 لیټره باندې دا یو بیج څو دی د لې مطلب په 100 بیج هم په 1 لیټر نه دی دا بادام دی د دې وطن دلته لږ اوبه غواړي هغه بادام په امریکا کې 10 چنده زیاتې اوبه غواړي. اوس هلته د انوایرمنټلیسټ چې دی په انوایرمنټ باندې کار کوي هغو حکومت مطالبه کړې ده چې پر بادام پابندي ولګوي. دا ګوبی دی مطلب دا د دې ځای لپاره نه دی دا یو ډېر های لیول مایسچر غواړي دونې پانګه ده هر ځای اګریکلچر والا درته شته فارسټ والا شته چې کومې پانګې کمپاونډ وي په یوه پانګې کې دا نونه وړې 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 پانګې وي دا اوبه دغه کوي یا لسټرینګ وي چمکداره پانګې وي یا بل یو کوټینګ وي پر نو هغه چې دی هغه اوبه کنزرو کوي او شنه وي سره راټولې وي او پر هغو ببر وښتانې چې اوبه لږ ځینې ووځي هغه بېرته راواپس کړي بیا دغه د ګوبي دونې پانګه بلکل داسې پانګه نو دا به څو ته دا یو پانګه راواخه دا د 1 کیلو برابر دا څه له دغه خو نه ده ډکه له موبایل خو نه ده ډکه اوبه دي. نو دا اچھا بیا بله خبره ده چې مطلب زه هر څونې بد پس وایم بل سړی هر څونې ښه پس وایي حقیقت هغه دی چې ساینټیفیک سټډیانې زما په خوله مطلب شی نه ښه کېږي نه زما په خوله باندې بد کېږي دا خبره ډېره لازمي ده. او بله خبره داسې ده ترګردو دا ډېره امپورټنټ دغه ده بیا تاسو سټډي هم کاسه دا کاربن نه دی کاربن زموږ وجود له کاربنه جوړ دی په موږ کې یو اکسیجن دی له اکسیجنه بعد موږ کې ترګردو زیات کاربن دی په درخت کې ترګردو زیات کاربن دی په هر بوټي کې کاربن دی. کاربوهایډریټ زموږ په باډۍ کې دي دا له کاربنه جوړ دی دغه مین چین چې دی تاسو په کیمستري کې وګورئ ارګینیک کیمستري کې دا کاربن دی د فیټي اسید غوړ چې دی دا تیلونه میلونه په دې کې کاربن دی په دا هر شی چې دی له کاربنه جوړ دی. نو چې کاربن چې دی چې هوا ته ریلیز چې مخکې ما دا خبره وکړه دا دی کاربن ډای اکساید جوړوي نو دا درخت چې دی دا د کاربن یا دا بوټ چې دی دا د کاربن خزانې دي دا چلته پرته یا ژوندي د کاربن غرونه دي. نو که دا ته مطلب ته یوه درخته کاږې د دې مطلب دا دی چې ته چې د دې درختې په مځکه کې څونې وزن دی بالا یې څونې وزن دی له پاڼو سره دونې کاربن تا و هوا ته ور ریلیز کړي. نو
دنیا یې کوي اوس موږ چاینا یې تر دې ډېر پیدا کوي امریکا یې پیدا کوي انډیا یې پیدا کوي زه د سروس خبره کوم زه زموږ د ریسپانسیبیلیټي خبره کوم چې موږ کم از کم چې د مطلب د درختو کاټونه سزنه پر دې باندې ډېر احتیاط وکړو او بیا مطلب اوس ډېرې لارې چارې دي د کور د کچن لپاره لکه مطلب مړۍ پرې وځای پخوي سي ورته نور توڅ وي دا بیا وړې کیسې دي پر دې باندې به بیا یو وخت کې بحث کوو او بیا ما یو ارټیکل لیکلی دی 75 ګډنس آف ټری د درختو 15 فایدې دا تاسو په ګوګل کې واسه اول به زم دا ارټیکل وراسي دا وګورئ اچھا بیا د ګریزینګ خبره ما وکړه چې لایف سټاک څارونه دا یو ور بیا په دې درته کوم چې د کومې خبرې اهمیت ډېر وي د هغه باندې هغه بیا په تاکید کوي نو زموږ دغه ولایتي غواوې چې دا هغه رول نشي ادا کولی لکه هغه غوا ادا کوي بیا نن سبا د پویو کیټګري ده دا تاسو وګورئ مطلب A ګریډ پوی دي A B دي B دي یا B دي دا نومونه کیټګریانې دي اول نمبر پوی هغه دي چې کومې غواوې په نیچر کې په قدرتي چراګاهونو باندې هغه ګریز کېدلې ولې د هغې یو وجه ده د ډیزرټ یا د صحرا یا د اطراف چې کوم بوټي دي د دغو روټس دي هغه ډېر لاندې تللي د مځکې د بالا دونې ځای چې دي چې دا موږ په هلو والی دي په دې کې نیوټرینټ ختم نه نایټروجن پکې شته نه پوټاشیم پکې شته نه سلفر ډېر کم پکې ځکه خو موږ کادر واچو نو داسې دي د دغو روټس لاندې دي ځکه په دوی کې نیوټرینټس وي په دوی کې خوراک وي هغه چې د حیوانانو خوري د هغو پروډکټس دي هغه له نورو بالکل انټایرلی ډفرنټ لکه دوه شیان چې دي اومیګا 3 او اومیګا 5 دا یو ډېر اهم فیټي اسیډز دي ساینسدانان دا یایي چې دا مطلب په سټرس کې ډېر غټ رول ادا کوي چې انسان موږ سر سړی په سټرس نور سټرس که نه وي چې بجلي نه وه موبایل د بند شوی دغه تکلیف د بس مطلب څونې پریشاني جوړه سي نو سټرس خو ولعال دي موږ ته داسې خوراکونه پکار دي چې هغه زموږ له نیټیو شیانو راشي هغه د سټرس مینجمنټ کې ډېر غټ دغه کوي په تاسې که ډاکټر وي هغه د بېشکه دا خبرې سرچ کړي او بیا بله خبره داسې ده لکه موږ چې دا وویل چې د لایف سټاک خو اوس موږ د خوراک لپاره استعمال کړي پیسې دي د پوی تقریبا 8000 کاله کېږي چې انسان یې استعمالوي تر دې مخکې نه استعمالوي انسانانو اوله واره چې د دوی دغه سوی د دوی فروټ خوړل میوې په درخت کې اوسېدل میوې خوړلې بیا څوکه سیریلز د غنم نومنشیان یې ولګول او ما سره ریسرچ پیپرز ته چې بیا انسانانو د اګریکلچر چې دی په دنیا کې کومه نقشه ده حساب کتاب دی دا بورایو له دې علاقو شروع شوی دی اګریکلچر اول بوټی دلته لګل شوی ځکه دا بورای یو عام شی نه دی یو عام لفظ نه دی نو بیا خلک پر دا سیریلز باندې راغلي دي بیا نور پر پوی باندې راغلي دي د دې پوره یو هسټري ده یو کتاب دی لایف سټاک ایوولوشن او دا لیکلی دی هیرس یو ساینسدان دی هغه لیکلی دی بیا تاسو کتلی اساس بیا نو ګریزینګ چې دی ون اف د سولوشن دی یعنی مال څرونه چې دا بیا به دا څه وکړي نو موږ دا خبر وکړو چې دا کرسټ چې دی په دې کې نیوټرینټ ختم شوي د دې د کمپنسیټ لپاره ورور موږ کادونه وراچو بیکاده دا زمینداران ناست دي یو فصل ځمکه نه کوي نو که دا کې مطلب زموږ خپل انبار وي مثلا د یو سړي لس غواوي په هغه غوبه پسې وي هغه له بهره صرف دا پسایه وراوړي نو دی چې دی تر کاد په کومو پیسو باندې مځکه فرټایل کولی شي او چې یو وارې ور واچوي کم از کم د 4 کلو لپاره کار او بیا دا مځکه پستوي کاد چې دی د دې اپوزیټ کار کوي موږ دا کډیان اوس کښل زموږ مځکې ولې پخوا به مطلب په بیلچه موږ ماتولې زموږ جړدالو سیب موږ به په زمین په بیلچه ماتول اوس په دا ماشین باندې په ډریل باندې کډای نه پکې کېدی د ګوبي برکات نو هغه څه شو وروره انتهایی زیات کاد ولوېدی فرټیلایزر کیمیکل فرټیلایزر نو زموږ غواوې شیان دا به دا کار وکړي چې دا کم نیوټرینټ دی ولې کیمیکل فرټیلایزر جوړ شوی دی هغه پر لیکلي دي چې دا یوریا ده مطلب دا د نایټروجن سورس دی دا NPK ده دا فاسفیټ دی ټریپل سوپر فاسفیټ دی ډبل سوپر فاسفیټ دی یا دا شی نور یو شی نشته نور به بیا داسې کښنی کښنی پړیانې خرڅېږي په دې کې زینک دی په دې کې فلانی شی دی په دې کې فلانی شی نو د غوا فرټیلایزر چې دی پر دې باندې موږ اوس باقاعده ریسرچ کړی دی موږ د اوښانو له پوچو څخه کمپوسټ جوړ کړي عربیانو نه استعمالوي هغو د غوا استعمالول هغه ما به ورته ویل باید دا د اوښانو استعمال ول بیا خلي ویلي هله هضم النار دا د دې لپاره سړی اور په بل ما به یا بابا د اوښ خو د دنیا سخت شی خوري او د اوښ په نس کې ډبل او ډایورس بیکټیریا ده د غواو تر هغه نو بیا موږ ریسرچ وکړي هغه مطلب په هغې کې بیخي زیات نیوټرینټس دي له ما سره اوس ټیبل نشته که نه ما به تاسو سره شیر کړی ټیسټ پکښې نو دا شی دا انتهایي لازمي دی زموږ مسله په کاد په کیمیکل کاد نشي حل کېدلی دا بله خبره شوه بیا بله خبره داسې ده چې بل بیا خلک دا نو موږ به بیا څه کوو ګوبی نه رایله کړې ولایتي غوا نه رایله کړې موږ به څه کوو یو سوال دی ډېر لازمي سوال ګوره دنیا چې ده لکه ما چې در ټول بیک ټو د فیوچر روانه ده لږ فارم کوچنی فارم ښه ساتل سوی فارم په لږو اوبو روزل سوی فارم چې دی
تر هغه ګوبي ډېرې پیسې جوړوي چې مطلب تا یې لا پر میدانو کرلی دی ورور بیا اوبه په ما باندې کې بندې شوې زموږ ګوبی دی چې اوس څونې خرڅه به پر سترګو پارون دی پر مالدار باندې په 10,000 خرڅ کړی هغه مال کې کاتی نن دا چې ژړ ژړ ګلان نو مطلب تاسو څونې نقصان وکړي واته نه ګورې که موږ مطلب لږ مځکه وکړو پر هغه باندې مالداري وکړو او د دا ځای کراپس وکړو چې دلته موږ ماښام یې ورغو سهار یې موږ په دا منډۍ کې دغه کړو اوس هم دا منډۍ له موږ خو ریسرچ کړی نه دی چې دا منډۍ له پنجاب څونې سبزي راځي یوه چاته نه ده معلوم د دې سوال جواب نشته زموږ د فصلو د لسو کلو ډیټا په پنجاب کې څنګه ده دا شیان څنګه خرڅه شي زمینداران څه له هر کال دوکه کېږي دوی څه له هر کال بنان نو دا شیانو باندې چې دوی که موږ داسې پروډیوس پروډکټ په خپل فارم کې وکړو پر کوچني ودې ته نن سبا یې فیوچر چې دی هغه د سمال سکیل فارمینګ کوي کوچني فارم او کمپوزیټ فارم کمپوزیټ دا ته یې ستا مطلب غوا هم وي وزې هم وي چرګې هم وي فارم هم وي د کور افراد هم کار پکې کوي د نیچر او د انسان کنیکشن هم وي ایکو سیستم سروس هم وي او ته د خپل کور لپاره بهترینه خوراک استعمال د افریقن خلک موږ ډېر لیدلي دي هلته هم راځي افریقې له زه ډېر تللی د دوی دا مخکې دوه غاښونه څه دا دونې سره لري ولې د دې مطلب دا هډس یې سره لري دلته دماغ ډېر غټ دماغ پکې ولې چې د ده نیوټرینټ پرای د ده نیوټرینټ دوی څه کوي دوی خپل خوراک په خپله پیدا کوي نو هغه یو هیلدي کوم چې ته یو هیلدي بچیان لرې صحتمنده بچیان چې اوله ورځ پیدا شي ژاړ وروره نس غټ سر کښېنایي وروره په موټانو خاري خوري دا خاري هلکان د شوق لپاره خو نه خوري نیوټرینټ یې کم خوراک نشته که ته خوراک ورپرک یم په خوله کې خوراک یا نیوټرینټ نشته بیا نو وروره ځې وروره په خلکو ګرځې دمونه به کوي زه دا نه زه د دم نه یم خلاف توبه استغفرالله په دم نه کېږي دا ستا د یو شي کمي ده ودې ته یې کریوینګ ډیزیز هغه خاري خوري دا غواوې به تاسې لیدلي د دنیا ګندو کچره خوري نو که تاسې خپلو بچیانو ته مستقبل غواړاست تر تعلیم هم مخکې تر هر شي مخکې د دوی کنیکشن به له نیچره سره جوړوست که نه دوی به تعلیم یافته سي یوزلسه بې اهمیته تعلیم یافته به سي لکه اوس موږ ګورو موږ ډګریانې سته د تعلیم اوورآل کنسپټ دی سوچ دی هغه ډېر ښکته روان دی نو دا خبره لازمي ده خبره ډېره راځه اوږده خو نه شوله نو دا بل که څوک غواړي د خلک غواړي عربیانو کې دا ډېر دغه وي هغه یې موږ ته د ټکنالوژي خبرې وکړه ما ته یو عربي وویل پروفیسور انا ما يريد کلام انا اريد ټکنالوژي زه ټکنالوژي غواړم ما ته د کلام خبره نشته ولې دوی دنیا داسې جوړ کړي دي چې ټکنالوژي به استعمالوي بس بیا مسله که څوک غواړي ټکنالوژي استعمال کړي ټنل سیسټم د دغه کې ګورنمنټ باید چې د اګریکلچر والا ناست دي باید چې په ټنل سیسټم کې له خلکو سره هیلپ وکړي یو ټنل سیسټم کې موږ اوس لرو ما پر فیسبوک ګرد شیر کړل که تاسې لیدلي وو په امارات کې په ټنل کې انځر کړي سیب یې کرلي دي زعفران یې کرلي دي زعفران چې د دنیا په سړو علاقو کې له هرات او له ایرانه راځي جل جلاله نو خبره به څنګه جاري وساتو څنګه نو ټنل سیسټم چې دی دا یو سلوشن دی خلک باید چې انویسټمنټ کې وکړي بوري والا دې وروره چې یو مطلب پر چلته سړي دا نه دي لیکلي چې دا هاوسینګ سکیم دی نورې پر هر ځکه پلاټونه جوړ کړي دي هاوسینګ سکیم بیوقوفه زه ته چې پر دې باندې پیسه خرڅوي ته ورسه دوه زمینداران سره ملاو ساسه پر دا یوه پلاټ باندې ټنل سیسټم جوړ کړه د لورلای لپاره به بهترینه بادرنګ بهترینه سبزیان هم وکراسته او تر پلاټ 10 واره زیاتې پیسې در جوړوي دا پلاټونه نن څه اوس بېرته په ونې نه خرڅېږي کوم هغه وي چې د هغه پالیسي وي د هغه یو پلینینګ وي موږ بله ورځ یو کانفرنس وي لاهور کې یو چا دغه کړی انجینیر وي اربن پلینینګ نو له بده مرغه د دوی توره ورځ راغلي وه ما ته ورته به خبره پکې کوي ما تاسې خبره وکړئ چې تاسې غره لنډه سوزه به دوی چې ګردې خبرې وکړې ما یاره تاسې خو دا ګردې خبرې وکړې دا نو نه به پلان وي دا نو نه به بلډینګونه وي ما د انسان تر ګردو غټ ریکوایرمنټ چې شته ول اکسیجن دا دی وادي مال یا اکسیجن 60% زموږ باډۍ له اکسیجن جوړه اوبه چې دي په هغې کې 2 واره اکسیجن دی 1 واره هایدروجن دی H2O توبه 2 هایدروجن دی 1 اکسیجن نو په هر شي کې چې دی اکسیجن لازمي دی دغه لپاره تا یوه خبره نه ورکړه انګریز چې دا لورلای جوړوله د 200,000 کسانو لپاره یې جوړ کړي د 10,000 درختې کې کرلي دا سرکاري جارپلانه جار دا چا جوړ کړي موږ خو یو شی موږ خالق ختم کړي خاري بلډینګ کنکریټونه سره ولګو نو موږ اوس بوري کې 3 لکه آبادي ده 3,000 درخته نشته نو اوس موږ دا ایکو سیستم سروس دغه دی چې موږ په بوټو کې حتی په پاټس کې مثلا ته اوس په خپل پاټ کې بل ځای جیرینیم او پلانا او د بل ځای بوټ راړې ته یوه ترخه ولګو بهترینه بویز په ترخه کې په یوه ترخه کې کم از کم 2,000-3,000 ګلان کښ موږ یې نه وینو واړه ګلان او پر هغه مطلب که د په کار شوي بوټی ځینې کاټ که د علاج لپاره هم د ډېر غټ ریسرچ اوس پر شوی نو دا نو نه که موږ د کور اوبه ریسایکل کړو په کور کې لږ دغه وکړو څه بوټي ولګو د بار بوټ چې لګو خپل د ولګو خپل دماغ د ډیکولونایز
نو دا نه چې موږ په پلاټو کې ورکو که دا نه د دوو پلاټو والا یو ځای پیسې پیدا کړي دي مړه په پلاټ کې بندوم بیا به دونې پیسې را جوړ ته یو روانه اکونومي وچلوه په روانه اکونومي کې داسې دی دا په ټنل کې ولګوه ښه سبزي به وي هر شی به وي لږ اوبه به وي ستا او د زراعتو د مځکې به لږ تعلق سره پیدا ته دوه مژه په وه ما ته اوس دلې خلک غږېږي دوه مژه یې اخیستې دي په 6 زره اوس یې په 50 سره څه بجای که مطلب ته سهار وروره پر دا ځای پټو واچوې وروره موټرسایکل راسې وروره دغه هغه چش نومېده هغه دغسې وایي عالم جان زموږ په لایفسټایل ډپارټمنټ کې قزلباش ویټرنري دکان سیم وایي مخ محمد علي نومېده خدای دې وبخښي مړ یې کړي ده به ور کیف غلیظ دا د کیف غلیظ چای نو بیا وروره تماشا نه د موټ خرابې کور ته ورسې مړی نه که ته سرویس واچوې دا په خبرو نه کېږي اوس خلک یې مړه د اګریکلچر والا دا نه وکړي لایفسټاک والا دا نه وکړي فارسټ والا تا څه تا خپل رول چیرې نو زه اوس مثلا زه خو نه د اګریکلچر والا یم نه د لایفسټاک مال هر څه ریزاین ورکړی زما او د پاکستان د یوه جاب یو تعلق نشته د دې مطلب دا نه دی چې زه خلاص وم زه باید خپل رول ادا کړم نو دا نه تاسې یو رول ادا کړئ دا خبرې موږ تقریبا په بل دغه کې کړي دي آل ټایپ اف لایف از امپورټنټ دا مو وکړئ اسمال بل بیا دا د سمال ارګینیک فارمینګ خبره ده دا د ګوبي کیسې چې اوس دا ډېر دغه اوس زه له دا 2 کالو لګیا یم ما 2 کاله مخکې درختې لګولي نو زما ورور ته به مې ټلیفون راکوی یو دی دا حل هم غواړي خلک بېروزګاره دي د خلکو سره یو شی نشته انتهایي غربت اوس دغه نو موږ باید چې دا سمال سکیل فارمینګ له راسو ما یو پروجیکټ روان کړي د هغه ما هلته په ایډیټرو په اکاونټنټو په ساینسدانانو په ایکالوجسټانو زما ډېر ښه تعلقات دي ما پوره یو ډاکومنټ تیار کړي اول فارم زما ورور مفتي صاحب ته ور جوړ کړي دا اوس یې تقریر وکړي د سلو چرګو دا لوکل چرګې و دې ته یې ارګینیک فارم دا مفتي صاحب ګواه دی چې د ورځې دا مطلب 50 هګۍ اچي یوه هګۍ نن سبا زما خیال په څو ده په 15 روپۍ په 60 روپۍ هګۍ نو 200 یا 300 دا فارم خوري 2000 یا 3000 جوړوي په پای کې وتا ته دا چرګې در پاته دي که دا یوه ګټه نه وه دا چرګې بېرته خرڅ کړه 1 لک روپۍ په دا جیب کې واچو انبار یې جلا دی او ډېر ښه خوند کوي چې ته ورشې مطلب چرګې هګۍ اچولې راټولې کړي یو په کور کې یو لایف وي موږ وروره له چرګې م بد کړ له وزې م بد کړ له اوښه م بد کړ وروره پر د خدای پر شیانو خان موږ خدای ویلي خلک نو که موږ دا سوچ نه کوي بدل ته خو یو شی نه کړ له ما سره داسې ټکنالوژي داسې حل نشته په ساینس کې زه دا بټن آن آف کړم او دا مسلې حل شي موږ به ګرد لاس سره ورکوو موږ به یو دغه کوو او موږ به خپله اکونومي خپل زراعت څه دی ریسرچ بیس او ساینس بیس به جوړو خالي په بیس نه کېږي مطلب په دې مسله نه حل کېږي زه یم شپه اوږده ده ته یې ورځ اوږده ده زه به هغه اصلي ځای له به ځو چې د انفارمیشن او خوله ده ټیپ یې دی نلکه یې ده له هغه ځایه به معلومات دغه کوو او دا مسله به دغه کوو نو دا کوچنی فارمینګ موږ بقاعده ما له ډېرو خلکو سره خبره کړې ده خلک له ما سره انویسټمنټ کوي ما خپل انویسټمنټ کړی دی له کاله موږ 60 فارمان جوړو 60 فارمان د سلو چرګو بظاهره دا کوچنی معلومېږي لیکن موږ خو یو کوچنی کار خو موږ په دا کلب کې ناستو د ډېرو خلکو به یا ته ولي خان دلې راغلی بیا یو چا سوال وکړي ول خان صاحب ستر راځي هغه تقریر کوي دا ول تاسې ور پر هغه عمل وکړاست ول بیا به زه نوي خبرې درته وکړم تاسې پر هغه عمل نه دی کړ نو راسو موږ له دا کوچني شروع له دا 100 چرګانې شروع دا نو غواوي د ګوره موږ هګۍ له پنجاب راوړو موږ بله ورځ راغوښت کړو یو کریټ ګردې ورستې دا پوی څه دي دلته اوس دوی خبره کوله چې د زړه پرابلم زیات شوی په پوی چې دوی کم شیان استعمالوي حتی پوډر په ګډوي ما دا چې اورېدلي چې مطلب چې څه ایکسپایر انفارچونیټلی چې څه ایکسپایر پوی په دنیا کې دي هغه دې خواته راځي ساوث ایشیا له راځي تاسې دا دغه د شپینګ او د دې ډیټا ایلیګل ایکسپورټ امپورټ وګورئ نن سبا هر شی په ګوګل موجود ده دا پوی دلته راځي دا په دې کچره پوی درګډي داسې خلک حکومت نیولي دي په دا ژوب کې نیولي دي چې د هغه نه غواسته نه یو زسته نه ګامیټه ستا پوی خرڅوي بابا ته هوی پوی له هوا را ډاونلوډ کوي که څه پکې لکن خوا دې ستا پوی نو که موږ خپل پوی پیدا دا ایکو سیستم سروس دی دا زموږ بچیان په یو اردو یو شعر ما یو ویل دی زما ډېر خوښ شوی یا د هغه قوم مفهوم یې دا دی د هغه قوم بچیان ړانده پیدا کېږي چې په تاوان کې خپلې سترګې ورکوي موږ په دا خو ډېر خوشحال په خپل زوی باندې محنت کوو وروره ته به انجینري کوې ډاکټر به یې ډي وي ایم به یې فارسټ به یې پلانا به یې اکاونټ افسر به یې پیسې به راړې دا موږ نه دي ولې بچی ستا به مستقبل څه او بیا بل دا اوبه یوه خبره وسوله بس یې رانیسي دا اوبه دا موږ په ډریل راباسو بابا دا اوبه په زندګي هم واپس نه راځي دا د آیس ایج اوبه دي چې پخوا دلته واورې پرتې وې دا اوبه په ډبره کې لاندې ودرېدې په راک دا راک واټر دا د فرشو اوبه دي د دې له زموږ له اوبو سره یو تعلق نشته دا جلا اوبه دي جلا یې کوالټي ده د دې اوبو قیمت په انټرنیشنل مارکیټ کې $1 1 لیټر $1 مخکې د پټرولو د دې اوبو قیمت یو اوس دا پټرول لږ ګران شو
بلکې ډېر ګران شو ماشاءالله. نو دا د دې اوبو قیمت دی. دا په ګرد زندگی چې په لورلایي کې شپه او ورځ باران اوري دا اوبه نشي پرې کېدل. دا په دې تاسو خو دغه د مځکې ساخت وایاست، ساینس وایاست، ته یو ځای پورې اوبه فلټر کېدلی شي، په پرشو اوبه نشي ننوتلی. نو موږ هغه اوبه ضایع کړي. پر چشم ورکې وروره دلته پټوګانې وروره یوه ورځ 48 لوډه وروره ګوبی پر مځکه پروت وي، د یوه ورځ وروره غر بند دی، یوه ورځ چش دی، ګرد موږ بنان. ولې حل یې نه دی؟ او دا حل به موږ ته ګورنمنټ رایستی. انفارچونیټلی ګورنمنټ چې دی د یو مودې لپاره راځي هغه شارټ کټ پالیسیانې جوړوي چې بس خلک یې وایي سبا یې زه افتتاح وکړم بس بلې سیسمه. څوک د دا موږ چا اون کړي نه یو سیاره تاسې موږ اون کوو، تاسې باندې موږ تعلیم کوو. دا فارسټ والا دی، فارسټ والا ناست دی. زه له دوی اپیل کوم چې زموږ لوکل بوټي چې دي د دغو د نرسري جوړولو طریقه وجوړ. زه دې ته تیار یم انشاءالله. 15 نرسریانې زه سپورټ کوم، له ما سره د رابطه وکړي خلک د ټرین کې چې موږ 15 نرسریانې جوړ هربیریم جوړ. زموږ څه بوټي دي تر ګردو محفوظه ځای په کلو کې کم ځای هدري د هغو چاردیواریان هم شته. خلک مال په دې کې مطلب ادره وي. موږ دلته یو کلي نوم نه اخلم، ادرې له تللي قسم دی لا لمانځه توبه باندې بېزاره شو ورور سور ور بل. نو چې دا د درختې لګېدلي په ادرا کې هم درخته نشته. د عربستان غوندې ګرمي هلته په ادرو کې بهترینه درخت. نو موږ مطلب موږ خو نه څه بس خالي یو پر بل باندې ذمهواریان یاد شو. بیا بل چې دی داګوی خبره به وکړه او داګوی صرف دا به پیدا نه ده چې تا ته به د بزنس لغوي، تا ته به یو هیلدي قوم درکړي. هګۍ چې دا د دنیا بهترینه مکمله خوراک دی. هګۍ د دنیا واحده شی دی چې څوک ملاوټ نشي پکې کولی. په غوښه کې اوبه اچوي، اوبه ورلګوي، ور انجکټ کوي، په پوی کېدل کوي، په سبزي باندې ګند پاشي او غوړوي. یا د دنیا یو کاروایي نشته له هګۍ سره څوک کاروایي نشي کولی. حتی له بادامه خلک له روغه بادامه دا ارچډونیک اسید او دا اومیګا 3 فیټي اسیډز راباسي. دا ټکنالوژي سره روغ بادام وي زړ امریکن بادام دي موږ خورو لکه خټ سپري. دا زموږ د بوري بادام دي خوند جرا. نو هغوی چې دا مکمل غذا د خپل بچی د سکول تللی یو هګۍ ورویشه وورېکه. مطلب که ته دا ګټه نه وکړې ته به دا ګټه وکړې. ستا بچیان به سوپر هیلدي وي، په کلاس کې به اکسیډ وي، ایکسلنټ وي. ولې هغه مطلب یو دماغ به لري. ولې زموږ دماغ چې دي نیورون سیل چې دي دا له فیټ څخه جوړېږي، له کولسټروله جوړېږي. نو بیا به راسو ما خو په خپله دا اراده کړې ده د درخت پر دغه باندې دا پوینټ ما لیکلی دی. خدای د مرګ یو څو شپې وخواته کې 15,000 درختې زه لګوم انشاءالله. زه یې په خپله لګوم، په دا خپل لاس یې لګوم. دا چې نه دی دا سیاسي بیان نه دی. ما لګولي دي. ما به په اماراتو کې د هغه ځای په ګرمي کې په دا ژمي کې به ما بوټي څخه دا تخم راټول کړي. بیا به زه له تاسو سره ویډیوګانې شیر کړم یا به تاسې لیدلي وي. زما یو پینټ پر دغه ځای به غټ غټ جیبونه په دې کې به مې واچوي، یو ځای به مې کټۍ پیدا کړي، لرګی به راسره وي، دا لوړ ما زرګردو مرلول په دا به مې لیکه کش که تخم به مې واچوي. هغه درخت شنې زموږ فارم چې دی له ګوګل یا تاسو وګورئ له ګوګل ارت هلته ما بهترینه درختې لګولي. پروسوپس ساینیریا ما لګولي، هلته غاف ورته د دوی نیشنل ټری په لږ لږ شیانو دریاب جوړ. دا ما ته خلکو ویل یو تعلیم یافته خلکو یو کانفرنس وي. ما ته ویل یاره په پښتو کې لټریچر نشته، په پښتو کې لټریچر نشته. نو ما په پښتو کې به یې لټریچر هټلر لیکي، میکسم ګورکي به راځي هغه به لیکي، جارج ډبلیو بوش به لیکي، ما ورته به لیکو. ګل محمد الدین محمد هغه ویده دي، هغه له دغه نه دي خلاص، له خپله د ورور له بېخوندي نه دي خلاص. نو دی به چیش ولي موږ مثلا 2000 کسان زه او دا او ها او هاسې څوک پړلي کاږي که موږ لس کتاب ولیکو موږ به 100,000 کتابونه دا قوم ته ورکړو. 100,000 کتابه چې دي دا پوره د نالج یو غر. زه به پر اوښ ولیکم، دا سړی به پر پلوڅه ولیکي، څه تصویران به ورکړي، هغه سړی به پر ژړدالو ولیکي، هغه سړی به پر میږ ولیکي، هغه سړی به پر ترخه ولیکي، هغه سړی به زموږ پر کشیدهکاري ولیکي. بیا خو له دغو څخه یو ایډیاز جنریټ کېږي. ما ته یو چا ویلی موږ یو کانفرنس له تللي وو، یو ښځه وه داسې سپوږمۍ داسې نیولې په منډه راغله. ول ته به ما ته د یوه خبر جواب راکړې. ما څنګه خبر؟ ول تا چې پښتانه ټیررسټ نه دي، پیسفول خلک دي. ما ول هو په انټرلاکن کې دا سویټزرلینډ کې ته څه ثبوت لري؟ ما ول ما دلته یو دکان پیدا کړی دی، زه تا هغه لګایم. یا ته ما ته سمه مختصره خبره وکړه، ته څه له دورې دورې وکړه. مال بابا ته ماشپینه وار وکړه، زه له تا سره ځم، زه یو دکان درشم. دکان چې وایي یو چا دا زموږ د علاقې دا څو منجاریان چې اخیستلی زاړه کمیسونه د ښځو ته دغه یې ټول کړي وو، ګرېوانونه، دا ګوتمیانې، دا ستنې، دا هر شی پرای یو دغه یې پټ کړ. هغه ما زه په دا ورځ تېرېدم، ما ګرد وکتل، نو ګرېوانونه بیخي ډېر پکښې ما راوستل. هغه ښځه هغې ته ما ویل ماریا یې نومه. ما ماریا ته په دې ګرېوانو کې وګوره، دا پښتنو په ستونو جوړ کړي. په دې کې ته ما ته د تورې نښان راوښیه نسته، توره د جنګ شی، کلاشینکوف نسته، کارتوس نسته، بم نسته، هلیکاپټر نسته، ګلان دي، مرغۍ دي، واښه دي، تخم دی، میوې دي. موږ دونې نیچر پرسته خلک ظالمانو. تاسې د خپل سیاست لپاره موږ څنګه وکټلو، څنګه مو ټوکر نو دا ذمهواري ستاسې ده. دا ذمهواري ستاسې ده چې خپل احساس پیدا کړاست.
نو څوک یې مطلب پر دا کشتکاري ویل موږ وروره دا یوه خبره دا خبره یا تر خبرې زیاته وروره د کلچر ډېر د وروره دورې پټکیان وته زه دا نه یم چې پټکای نه دی کلچر زموږ کلچر فوډ هم دی زموږ په کلچر کې دا اوس په عربیان یو شی پخوي هغه ته یې هریسه دا زموږ اړیسه ده یا دا شی شته اړیسه بلکل زموږ ټکی دغه میچنه دا زموږ لفظ دی دا میچنه د په انګلیس کې لیکلی دی مشین دا باختریا یو ښار وي باختر د سید خان صاحب د زوی نوم هم دی په دې کې دا اوښ ډومسټیکیټ شوی دی د دوه بوګو والا دته ایرانیانو باکټریین ویلی دا تنور چې دی یا عربي لري دا توند اور سخت اور نو موږ چې دی مطلب چې موږ تعلیم یافته سو موږ احساس والا سو او موږ پر ساينس بیس دغه موږ خو دغه جذباتیان تر خلو مو اور وځي چې بیا بل شی راښکاره کړي وروره دا ساينس دا یا ته بیا نو وروره یوار د ژیرې وخوا وګورو بیا بل خوا نو که موږ علم بیسډ نالج بیسډ ساينس بیسډ برطانیه ول ډیره خراب او برطانیه والا ډیر د دوی کې غسل لمبېدنه داسې ګناه کبیره ول د چرچ پادریان نه لمبېدل دا تاسو وایئ دا زه داسې نه چې لا صدر کوي بوی بیتلی د ملکه برطانیه د دغه ملکیه انا شو ول د دې غاښونه چې دی به خندل سړی نه سورته کتای دوی بیا یو میټینګ وکړي کانفرنس موږ به څه کوو موږ پای تباس نو بیا یو سړی دا یو زما غوندې لونی ورته ویل چې موږ به نالج بیسډ ملک چلو د علم او د ساينس پر بنیاد باندې چې دوی هغه فیصله وکړه هغه وخت ول په پوی کې ملاوت کړي دا شان د بیمانی را شروع شوی ګل دوی یلا موږ ته په دفترو کې دا خلک پیسې اخی دا چا دا دفتر چا جوړ نو بیا برطانیه پر نیمه دنیا حکومت کوي د دې پر سلطنت باندې مر نه پریوتی نو بیا د سوداګر په نامه زه دا پروجیکټ زه دا انویسټمنټ کوم زه چې د چرګانو فارمان جوړ شي د غواګو جوړ شي موږ خپل خوراک دغه کو ما د یهودیانو یو دغه وایي یهودیان چې ډېر ووهل په یورپ کې هغوی یې فیصله وکړ چې موږ به ځان بدلو موږ به ځان جوړ هغو د 200 کلو پالیسي جوړ پښتانه کې دا سار غواړي زه اوس دلته مطلب د چرګانو دکان راوستې سارې ګوره نیم بازار به چرګان داسې نه ده یو تعضیله نه موږ خراب سوي هم په کلو یو جوړو به هم په کلو نو هغوی چې دی په بینکینګ کې په اکانومي کې په اګریکلچر کې په هر شي کې ساينس بیس انټرونشن شروع کړ کاروبار یې شروع کړ یو څو کاله بعد د دوی بچیان شو د دنیا په بهترینو یونیورسټیانو کې هغو ته سکالرشپونه میلاوېدل ولې شاته پیسه وه دا ساينس دی دا د دوی په مرسته چلوي پر هغه شي باندې ریسرچ کوي چې د دوی خوښه دا زموږ پر غواو پر شیانو دا زموږ پر لوکل شیانو څه ریسرچ نشته موږ ورته دا لوکل غواو کوي مړه یې دوه پیالې چکې پکې اوس دا موږ په ساينس کې دغه کوي بابا د دې ایکوسیستم سرویس نو دا شیانو ته به موږ ګورو ان شاء الله دا د سوداګر په نامه ما یو پروجیکټ را کړی دی دا صرف بزنس ماډل یعنی دا څه خیرات او انجو نه یو خو موږ دا خیرات خورو داسې کولو دلته لږ په غټ سپین موټر کې داسې موټر روان کړه یا دورې روان کړه خلک تشت شی پاړي نو وی شوډ ناټ بی بیګرز موږ باید چې بیګرز نه شو موږ پر خپلو موټو باندې یقین وساتو نو دا خبره شوه لږ جذباتي شوه خبره بل چې دی د کلایمیټ خبره وشو کلایمیټ اورال یو کرایسس دی د کلایمیټ مسله د بارانونه چې دي په ګرد دنیا کې کم یا زیات شو نو دا زما خیال د بل منظر